یو اول یو هایکو عرض ده. هایکو خیلی دا بعض خلک مینه داسې کوي، دا بعض خلک مینه داسې کوي څنګه چې د یتیم ماشوم په مور وي مین، څنګه چې د یتیم ماشوم په مور وي مین چې د خوراک څیز مور له نه ورکوي. ډېر ښه یوه قطه ده، اعزازات اخلي غټان کارونه مونږ وباسو، اعزازات اخلي غټان کارونه مونږ وباسو، ژوند پې د دیو ښکلی شي لالونه مونږ وباسو، ژوند پې د دیو ښکلی شي لالونه مونږ وباسو. زمونږ د پوهې جرأت خو دغه حال دی ربه، مزې غټانو وکړې او شکرونه مونږ وباسو. نه دا یو څو شعرونه دي خو په هغې پسې به یو څو شعرونه نور هم ویم. دا دی چې دا غمګین حالت لیکم په یره یره. دا غزل ما په هغه وخت کې ولیکه چې موږ د سوات نه کډې کولې او تلو هغه ورځې وې. دا غمګین حالت لیکم په یره یره، پورته کړی مې قلم په یره یره. د اوسو او مرغو حال را سره وشو، خوراک خورم او اوبه څکم په یره یره. د اوسو او مرغو حال را سره وشو، خوراک خورم او اوبه څکم په یره یره. داسې رنګ د بې رحمۍ قتل و غارت دی چې خپل کور ته ځم راځم په یره یره. ژوندي څه چې شهیدان شهیدان کیږي، ژوندي څه چې شهیدان شهیدان کیږي، مقبرو له مړي وړم په یره یره. او خوشحالي په زړه کې سوال نه پیدا کیږي، خوشحالي په زړه کې سوال نه پیدا کیږي، اوس غم هم په زړه کې خورم په یره یره. او خدای دې خیر کړي چې په تیښته کې مړه نه شو، خدای دې خیر کړي چې په تیښته کې مړه نه شو، د خپل سوات نه کډه وړم په یره یره. مننه جي. دا یو څو شعرونه دي خو اول ته دا یوه قطه ده. سخت نه چې شي پوس، سخت نه چې شي پوس بیا یې زوري خلک، سخت نه چې شي پوس بیا یې زوري خلک، تریخ نه چې شي خوږ نو بیا یې خوري خلک. دلته د خپل ژوند حفاظت فرض دی، دلته د خپل ژوند حفاظت فرض دی. څوک چې ژوندی کېږي په دې مري خلک، څوک چې ژوندی کېږي، څوک چې ژوندی کېږي په دې مري خلک. دلته د خپل ژوند حفاظت فرض دی، دلته د خپل ژوند حفاظت فرض دی. څوک چې ژوندی کېږي په دې مري خلک. دا یو څو شعرونه دي. هر مذهب زما مذهب دی، دا ویلی و منصور، هر مذهب زما مذهب دی، دا ویلی و منصور. هر لار د جانان کور ته رسېدلې ده ضرور. یو منزل دی یو مزل دی، لارې ډېرې یو مقام، زغل په بېلو بېلو لارو په اخر کې یو مرام. دا د یو نور پروانې دي د حرا او کوه تور. هر لار د جانان کور ته رسېدلې ده ضرور. د مغرب کو د مشرق دی، د جنوب کو د شمال، مهادیو ګورو نانک دی که مسیح دی که بلال. ټول د مینې میخواران دي، بیل بیل جام یوې سرور. هر لار د جانان کور ته رسېدلې ده ضرور. د بې شمېره مینانو یو محبوب دی یوه مینه، روغانیه یو یې آه دی، یوه اوښکه یوه وینه. قربانۍ یې رنګ په رنګ دي په حضور کې د حضور. هر لار د جانان کور ته رسېدلې ده ضرور. مننه جي.